مولا یعقوب ویلي واخان د افغانستان د سر حیثیت لري او په کلکه دفاع ترې کوو. سلام، وخت په خیر. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب وایي چې واخان د افغانستان سر دی او څو چې اسلامي امارت واکمن وي افغانستان به خوندي وي. نوموړي پرته له دې چې د کوم چا یا ډلې نوم واخلي وویل هغه کسان چې په یو او بل نوم هیواد کې بغاوت کوي سخت به وځپل شي. نوموړي د اسلامي امارت پر مسؤلینو غږ وکړ چې خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي او په وینا یې د خپل ځان قاضي واوسي. د دفاع وزارت سرپرست همداراز وویل چې افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله امنیت ټینګ شوی او له بهرنیو موسسو یې غوښتنه وکړه چې افغانستان کې پانګونه وکړي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.